بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارک په دا حدیث شریف کې فرمایي چې هر هغه وخت ښځه مړه سي، وفات سي، هره ښځه که ځوانه وي که سپین سرې چې دا خاوند لري، زوج لري، او خاوند و زوج د دې څخه راضي وي، دا دې داخله سي و جنت ته پر هره دروازه د جنت چې داخلیږي، یعنې د جنت دروازې به ټولې و دې ته خلاصي خاطر د دې چې دې د خاوند خدمت کړې وي، د خاوند رضا یې حاصله کړې وي، د خاوند زړه یې نه یې زیر کړي، کې زیر کړي وي بیرته خوشحاله کړي وي، او د خاوند د کور او د اولاد حفاظت یې کړی وي، د خپل ځان د ستر حفاظت یې کړی وي. نو په دا حدیث شریف کې علیه السلام بارک وایي چې هر هغه وخت ښځه مړه سي، خاوند د دې څخه راضي وي، دا دې داخله سي و جنت ته پر هر هغه دروازه چې دا داخلیږي. او په بل حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام بارک ته یو ښځې حال راواستاوي چې زما پلار ناجوړه دی، ایا زه کولی سم چې پوښتنې لره ورسم، د پلار پوښتنه وکړم، زیارت یې وکړم. خاوند یې ورته ویلي وو دې ښځې ته چې زه ولاړ سم د کوره ووځم، ته به د دغه کور ته دروازه د باندې نه وځې. نو دلته یې پلار ناجوړه سولو، خاوند یې په سفر کې دی، پخوا خو دا اسباب نه وو لکه دا اوس چې ټلیفون دی، زنګ ورته ووایي چې په هر ملک دی وي، په هر ځای کې وي، دا اجازه د دسه اخیستلی شي. نو پلار یې ناجوړه و، پیغمبر علیه السلام بارک ته یې حال راواستاوه چې یا رسول الله زه کولی سم چې د پلار پوښتنې لره ورسم، خاوند خو اجازه نه وه ورکړې چې زه د کوره ووځم، ته به د کور د باندې تر دروازه د باندې قدم نه ایږدې. علیه السلام بارک حال ورته راواستوی ولات وی زوجکې ته اطاعت وکړه د خپل زوج، دا ستا دپاره خیر دی، تر هغه پوښتنې د پلار چې دی کوې. پلار یې مړ سو، په دا حال کې دا پوښتنې لره نه ورلره. بیا دې پیغمبر علیه السلام بارک ته حال راواستول: یا رسول الله پلار مې مړ سو، زه ورسم جنازې ته. علیه السلام بارک بیا حال ورته راواستوی ولات وی زوجکې اطاعت وکړه د خپل زوج چې هغه درته ویل دي مه وځه د کوره، مه وځه، اجازه د ده نسته د وتلو. پلار یې پسې پټ سو قبر کې، جنازې له هم نه ورله. نو پیغمبر علیه السلام بارک حال ورته راواستوی و دې ښځې ته ول ان الله قد غفر لابيها بطاعتها لزوجها. الله جل جلاله ما ته دا وویل، علیه السلام بارک وایي الله پاک ما ته دا ښکاره کړه، راته ویې ویل چې ستا پلار ته الله پاک بخښنه وکړله ستا په دغه اطاعت د زوج خپل، چې تا د خاوند دومره اطاعت وکړي، د ده بې اجازې نه رالي پوښتنې لره، د ده بې اجازې نه رالي جنازې لره، دغه ستا عمل و الله پاک ته محبوب وګرځېدی و الله ته خوند ورکړي، الله راضي سولو، ستا په دغه نه وتلو باندې الله پاک ستا پلار ته مغفرت وکړي او عفو ورته وکړله، بخښ یې ورته وکړه. دا څومره غټ عمل سو، یعنې د خاوند اطاعت کول د دې د پلار د بخښ سبب وګرځېدی، او د الله د رسول په ژبه باندې ورته وویل سولو چې الله پاک ستا او پلار ته بخښنه وکړله ستا په دغه عمل باندې چې تا د زوج و د خاوند اطاعت وکړي او د ده نافرماني دې نه وکړه. او بل حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام بارک وایي اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت الجنة ربها. پیغمبر علیه السلام بارک وایي ښځه پنځه وخته لمونځ کوي په خپل ژوند کې، دا د پنځه وخته د لمانځه پابندي کوي، یعنې هر هغه ښځه چې وخت داخل سي، اذان وسي، د خپل لمونځ کوي په ښه پاکو جامو، په ښه اوداسه او پر خپل وخت باندې سره د لمانځه کومه طریقه چې فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، یعنې لمونځ په ښه طریقه سره ادا کړي، سره ویې نه لړړي، او رکوع سجده سمه وکړي، قرات سمه ووایي، دا وکړي په خپل ژوند کې، د پنځه وخته لمونځ دا په خپل ژوند کې په ښه طریقه ادا کوي. یو دویم عمل د دې دا وي چې په کال کې 1 میاشت روژه ده، دا روژه ونیسي، فرضي روژه. اوس بعضې وخت ښځو ته خپله مهنه ناجوړي راځي، دا روژې د دې څخه پاته سي، هغه باید په کال کې تر بلې روژې د مخه دی باید ونیسي، هغه روژې چې فرض دي پر دې باندې
کې پرله پسې نیولی سي، که یوه اوس نیسي یوه ورځ 5 ورځې بعد نیسي، بله 5 ورځې بعد نیسي، یوه روژه وي، لس وي، شل وي، هر څو چې وي، پرله پسې ضروري نه دي. هغه پرله پسې روژې چې دي هغه د فرضي روژو نیول چې دي هغه پرله پسې نیول کېږي، یا د کفارې روژې چې دي 80 روژې چې کفاره وي هغه پرله پسې نیول کېږي. نورې روژې چې قضایي روژې وي، نفلي روژې وي، هغه هر وخت کېږي. داسې یوه ورځ نیولې، بله ورځ پرېښی، 2 ورځې نیولې، 3مه ورځ پرېښی. او که داسې ښځې پر ځان باندې نظر کړی چې دغه 5 ورځې زه روژه نیسم، هغه نظر به هم پرله پسې نیسي، په هغه کې به هم بیا ورځ خالي نه راولي. نظري روژه سوه، د کفارې روژه سوله، دا روژې چې دي فرضي روژه ده، دا 3 قسمه روژې چې دي دا به په مابینځ کې خالي ورځ نه راولي. نور که قضایي روژې وي، که نفلي روژې وي، که ثوابي روژې وي، فرض کړه لکه دا اوس میاشت چې د رجب میاشت ده، په دې کې سړی روژې ونیسي، د شعبان د برات میاشت ده، په دې کې سړی روژې ونیسي، هم به فرضي غاړه خلاص سي، هم به ثواب د نفلو ورکړل سي، نو 2 ثوابه به وي. نو پیغمبر علیه السلام په دا حدیث شریف کې فرمایي چې هر هغه ښځه 5 وخت لمونځ کوي او په کال کې روژه نیسي او حفظت فرجها، د خپل فرج حفاظت کوي، یعنی هغه خپل فرج د خپل خاوند د سماع سوا بل ځای نه استعمالوي، زنا نه کوي، ناروا نه کوي، چې خاوند نه وي دا خپل فرج ساتي. واطاعت زوجها، اطاعت د زوج کوي، چې زوج خاوند څه ورته ووایي به دې ښځې ته هغه دا پر ځای کوي، د خاوند اطاعت کوي په حلاله طریقه باندې، یعنی په شرعي طریقه باندې چې خاوند څه امر ورته کوي د هغه پر ځای کوي، نافرماني نه کوي، جوابونه نه ورسره وایي، په خوله یې کوي، په قول یې کوي، او د خدمت کوي، د هغه خدمت چې د حق وي پر دې باندې، یا د اولاد خدمت یې کوي، یا د کور خدمت کوي چې د دې په وسه باندې، او د مور پلار خدمت یې کوي، د میلمه خدمت یې کوي د دې په وس توان باندې، او د اولاد خدمت هم زوج پر ښځه باندې حق نه لري، که چیرې د خدمت نه سوی کولی، ناجوړه وله یا شیدې نه سوی ورکولی، شیدې به دی ورته راوړي، یا به بله ښځه ورته نیسي، هغه به دې ته شیدې ودې کوچنۍ ته شیدې ورکوي، د کور دیګو ډوډۍ خاوند خو حق نه په لري، بیا هم اخلاقا دا که چیرې دا کارونه ورته وکړي، د اولاد خدمت یې وکړي، موړ یې کړي، بدې یې کړي، ډوډۍ ورپخه کړي، دیګ ورپوخ کړي، خونه ورپاکه کړي، کالي ورپرېنځي، دا ټوله چې دي دا په حسن اخلاق کې شمېرل کېږي، حق خاوند پر ښځه باندې نه لري. بیا هم د اطاعت د زوج کوي په هره طریقه باندې. علیه السلام بارک وایي دخلت الجنت ربها، داخل دي سي و جنت ته د رب جل جلاله، یعنی د الله پاک جنت و دې ته برابر دی. ځکه چې علیه السلام بارک وایي چې ما په شپه د معراج ولیدل، اکثر د جهنم چې انسان امت و زما د امت ښځې وي. صحابه کرام پوښتنه ځینې وکړل یا رسول الله لما یا رسول الله؟ قال یکثرن اللعن و یکفرن العشیر. 2 شان په دې کې دي، د هغه 2 شان به دی جهنم نه بیایي زما امتیانې ښځې. علیه السلام بارک صحابه کرام ته وویل چې یو دا چې دی په دې کې لعنت ډېر دی، لعنت ډېر وایي، د بل د پلار دې لعنت وي، ستا پر خاندان دې لعنت وي، ستا پر قوم دې لعنت وي، دغه خبرې په دې کې ډېرې دي. او بل د میړه ناشکري کوي چې هر څومره میړه د دې خپلې ښځې د هر قسم نعمتونه راوړي، هر قسم جامې راوړي، خوراک و څښاک و لباس و پوښاک و استوګنې ځای او ښه اخلاقو سره وکړي، دا ټوله په یوه پلا باندې په یوه خبره ورته وایي چې تا په ټوله ژوند کې زما سره ښه اخلاص نه دی کړی، زما سره دې ښه قدم نه دی ایښی، زما سره دې ښه خبره نه ده کړې، زما سره دې ښه خیر نه دی کړی. بعضې ښځې داسې شته چې د خاوند نافرماني کوي. نو علیه السلام بارک وایي الله پاک جل جلاله په دغه 2 عملو ډېرې ښځې زما د امت و جهنم ته اچي. یو چې لعنت ویونکي وي دی ډېر، او بل د میړه نافرماني کوي، او بل د میړه شو احسان نه مني. او دا هم راځي چې د خاوند حق پر ښځې باندې دا دی که خاوند دا وبلله و جماع ته، دا به نیه نه پکې ښه کوي، یعنی ممانعت به نه کوي. که څه هم دا پر آس باندې یا پر اوښ باندې بالا ناسته وي چې د بلنه ورته وکړله د جمعه دپاره، دا به ورځي، دا د خاوند حق دی پر ښځه باندې. او د خاوند به اجازې به د خاوند د کوره څه شی نه ورکوي چې د اجازه نه وي، که بیا هم وکړي ثواب یې د خاوند دی، ګناه یې پر دې باندې ده. نو ښه خبره دا ده چې دوی به په مشوره باندې یو صدقه وکړي، یو خیرات وکړي. او دا هم د خاوند حق دی پر ښځه باندې چې روژه به نفلي نه نیسي بې له اجازې ده، نفلي روژه که دې نه وله د خاوند څه به اجازه اخلي.
په فرضي او واجب روژه کې د ده اجازه نه غواړي نو او بې له د ده د اجازې به د ده د کوره څخه نه وځي که ووځي علیه السلام بارک وایي لعنتها الملائکة حتی ترجع الی بیته او ته توبه ملایکې لعنت باندې وایي تر څو چې بیرته دا راځي د خاوند و کور ته یا توبه باسي دا په توبه ایستلو یا په بیرته راتګ باندې دا د ملایکو د لعنت څخه خلاصیږي نو چې وځي د کوره څخه د خاوند به اجازې به نه وځي او بل حدیث شریف کې راځي علیه السلام بارک وایي چې ډېر به الله پاک ته نږدې کمه ښځه ده هغه ښځه ده چې د په کور کې ناسته وي په چاردیواري کې وي د خاوند یا د پلار په کور کې وي یا خپل د خاوند په کور کې وي او که دې لمونځ کاوئ د دې دپاره لمونځ تر هغه ځای خیر دی چې دا په د باندې سرای کې لمونځ کوي دغه لمونځ د دې دپاره دومره خیر نه دی لکه په خونه کې چې وکړي او په خونه کې بیا د دې دپاره دا ډېر خیر دی چې په خونه کې بله خونه وي په هغه کې وکړي او د دې دپاره بیا تر بلې خونې بیا دا خیر دی چې د خونې په یو کونج کې وکړي خو په د باندې سرای کې بیا نه کوي ولې په د باندې سرای کې د دې بې سترې راځي څومره چې دا مستور وي په لمانځه کې چې په خونه کې تر خونې چې بیا بله خونه یې په هغه کې وي او بیا چې په کونج کې وي دا د دې دپاره خیر دی ځکه تستر دی د ښځې دپاره او هر هغه وخت نبي علیه السلام بارک وایي چې ښځه راووتله شیطان یې خلکو ته ښایسته کوي شیطان د دې افعال او د دې کردار او د دې تګ و رفتار او خلکو ته ښایسته کوي د خلکو نظر و دې ته اړوي د دې نظر و ښځو ته اړوي نو د شیطاني افعالو څخه الله تعالی موږ تاسې ټوله وساتي الله تعالی دې موږ تاسې خوندي او مندي د آخرت عذابو څخه وساتي ټوله زموږ خوندي دي زموږ مندي دي زموږ اسلامي خوندي دي او د الله رضا دې او دې ته مو نصیب کړي الله پاک دې زموږ سم راضي شي الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو خوندو مندو او ښځو خدمت وکړو او د دوی احسان موږ ومنو او د دوی نیکي ومنو او د دوی صبر ومنو چې په کور کې سر و کال ناستې وي د خاوند په کور کې الله پاک توفیق و خاوندانو ته ورکړي چې د دوی احسان ومني صبر یې ومني او خدمت یې ومني او د دوی حق پر ځای کې د جامو د کالو د دوا د مور پلار کار چې دا ځي په سفر کې په هفته کې یو وار شریعت ته حق دې ته ورکړی دی چې دا به د مور پلار ملاقات ته راځي او د نور قربان دپاره بیا یو کال وخت چې په یو کال کې شریعت وایي چې نور قربان به دا ویني نو دغسې رقم چې د ضرورته سماسیوا وي د کوره څه نه وتل د ښځو دپاره دا خیر دی چې په خپل کور کې وي په خپل اولاد سره وي خپل منځ او اودس وي یو وظیفه وي اخره زمانه د فتنو وخت دی سخت امتحانونه دي الله دې موږ تاسې ټوله وساتي د قبر د عذاب وروسته د آخرت العذاب وروسته آخر دعوانا الحمدلله